زه په هر یو مسلمان او پښتون ننګ کومه زه په هر یو مسلمان او پښتون ننګ کومه جنګ مې خوښ نه دی خو چې مجبور یم بیا جنګ کومه او د وینې رنګ مې خوښ نه دی د وینې رنګ مې خوښ نه دی خو چې بیا ډېر تنګ شم نو د وینې رنګ کومه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو جل بیا ستاسو سره مخاطب یم په خپل فیسبوک پاڼې نه فاضل اکمل ټیم یو ځل بیا راغلي یو د صدر ګلرحمان صاحب څنګ ته په ډیري ټولګرام کې موږ ناست یو د سیند په غاړه دغه پروګرام هم را جوړ کړی دی ستاسو کتونکو دپاره نو راځو به د ګلرحمان صاحب نه ما تپوسونه هم کوو او غزلې شعرونه به ترې هم اورو نو صدر ګلرحمان صاحب په پروګرام کې درته هرکلی وایم وعلیکم سلام زما خوږ وروره اګرواله فاضل اکمله ډېره مهرباني ستاسو ډېره شکریه ادا کوم تاسو دونه تکلیف وکړئ ما پسې راشئ زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم زما خپل تعارف ستاسو سره د پخوا نه هم دی ملګرتیا ده علاقه ده زه دا غواړم چې زه خپلو مسافرونو ته او د علاقې پښتنو او سرکاري محکمې ته او هر یو مسلمان ورور ته خپل یو تعارف جوړ کړم او زما خپل تعارف دا دی چې زه په شعرونو کې هم په خبرو اترو کې هم دا چا سره خپل یو ورورولي وکړه نو په هغه ورورولۍ په وجه باندې ستاسو سره په دې پروګرام کې شریک شوم او دا وخت داسې راغلی دی چې ټایم لنډ تنګ دی مازدیګری دی تاسو رانه څه ویل غواړئ چې هغه هم تاسو وویم صدر ګلرحمان صاحب شعرونه هم راته وایي غزلې به هم راته وایي او دغه کتونکو ته ووایي چې ژوند هم څنګه روان ده زما مسافر وروڼو لر او بر اوسېدونکو شازلمو السلام علیکم ستاسو ژوند څنګه روان دی او څنګه وخت تېروئ تاسو ته چې مونږ دا پروګرامونه درلیږو نو په دې وجه درلیږو چې مونږ یو د کلمې وروڼه یو مسلمانان یو او زه د ضلع ملکن تحصیل بټخیله تاڼه ښار ډېرې ټولګرام محله ترې د ګوجر خاندان سره تعلق ساتم ګوجر یم د ګوجرانو صدر هم یم کوشش دا کوم چې دا مسلمان سره ښېګړه وکړم ټولو ملګرو ته سلامونه چې زموږ پروګرام ستاسو خوښېږي مهرباني وکړئ تاسو ته زه خپل نمبر در کوم 0301 88 08 376 دا زما موبایل نمبر دی صدر ګلرحمان ډیري ټولګرام محله ترای نور که زما ملګري څه تپوس کوي نو هغې دپاره به زه یو څو شعر تاسو ته ویم دغه کتونکو د شعرونه خپل ډالۍ کوي بسم الله الرحمن الرحیم زه په هر یو مسلمان او پښتون ننګ کومه زه په هر یو مسلمان او پښتون ننګ کومه جنګ مې خوښ نه دی خو چې مجبور یم بیا جنګ کومه او د وینې رنګ مې خوښ نه دی د وینې رنګ مې خوښ نه دی خو چې بیا ډېر تنګ شم نو د وینې رنګ کومه بل یو اشعار دی وایي هر یو ځای کې چې محفل کې حاضر شي پام کوه فرض دی په مسلمان سلام کوه غلی کښېنه د مطلب ځان خبر کا خپلو خبرو لږ ناکام کوه خپله خوله دې هم بلا ده هم قلا ده هر یو انسان سره پې ښه کلام کوه درون کښېنه او درون پاسه ښکلی به ښکارې رب دې لوی که د ځوانانو کام کوه د محفل رنګ به په تا ګلې ګلزاري ګلرحمان ګوجر ته هم سلام کوه چې پخوا به یې کوو ظلم زیاتې خانان خلک اوس د کور نشي وتې یا غریب الله دومره توفیق درکړي که توپ نه نو خامخا ګرځې پیتې چې دانه دې د خوراک نه درځې تاله په پردي پټي ونه تړې لښتې خر بونه زې د آسونو ته بیلې ته په چرګانو کې بد ښکاري پاپتې او فضل اکمل هغه مازیان دې دوکه نه کړي دوستانه خو کې که نه کړې لوس به شرې نه ماتې ټیک ده بل یو داسې ناشنا غوندې غزل یا ښه به څه جوړ کړي کورونه سیمټي چې 15 خرچ کوي او 12 ګټي ته د هغو لارو موټرو پورې ورشه چې خرڅۍ پسې د پلان دي که پټي د مالدارو اور دې پورې په دولت شي که سوالګر په یو پیسه رټي روغه خوله به یې په سود کم ګډه وډه زما د ګوجر په مخ کې دي نه کوي مشروطي هغه به څه جوړ کړي کورونه سیمټي چې 15 خرچ کوي 12 ګټي
تو د هغو لارو موټرو پورې ورشه چې خرڅۍ پسې د پلار نیکه پټي د مالدارو اور دې پورې په دولت شي چې سوالګر یې په یوه پیسه رټي روغه خوله به یې په سوک کم ګډه وډه خو د ګوجر په مخ کې مکړه مشروطي د الله پاک د جماعت ایریږه ما عبادت د مولا تیریږه ما ستا پنځه ګزه کفن د ګوري صدا مال دولت نه په دنیا زارېږه ما او د ډینګانو به خوراک شی په جبو کې بې پیدې لکه چیندخ ټرېږه ما د سپیردار غوندې په خپل همت ولاړ شه لکه کور د بل په شام بارېږه ما او اکمله ما ګل لغمان ته مخامخ کتلی نه شي لکه ښځې په شیشه ګورېږه ما دا د ټولو مسافرو ته ډالۍ وي دا زموږ یو ملګری هم ناست دی هم دغه علاقې هله سوات ته تللي ملګري شپه م راغلی کوستاني کله ډېر تکلیف را باندې تېر شو نو فیضاګر ته راووتو زه بېګا په کټ کې بې حجابه ومه ثابته شپه ورته د خوبه ومه ورږې منګوڼ سپکې بې سیاره او ماشې د رب شکر ګزاره ماشې هم ماړه شو سپکې چې یو ځای ته راغونډې شوې زما په ټول وجود را پنډې شوې ټک پی راکو لکه مچۍ سپکې غټې او څه کچۍ سپکې دومره غټې ما پسې رالې پټې پټې په خوب اوده ومه چې راپورته شومه اریان د دغو ورږو زور ته شومه ورږو شورو چې په تېرو وکړه نو په ګرولو مې شورو وکړه په یو دستور مې نه و ګواښ ډېر مې چیچلي ورته غاښ منګوڼو وې څنګ به شیخ لاس مولا را کړې په لاس ما به وې وسومه بې اوره خوله چې به یې ښخه کړه ضروره د منګوڼ خوله کې و طاقت ځکه یو زه کوم غیبت چې به په خېټه ترې نه موړ شو نو خارق دا غځې به سوړ خارق به سوړ شو خو نوړه به شوه خالصه غونډه بوساړه به شوه ترس بیا په تور غضب باندې کېوتې ومه په ماسخوتن کې ننوتې ومه سپږې بار شوې د بلستنې شپې تېرې وې لکه ستنې مخلوقه دغه شان لانجه وه هر یوې سره سکنجه وه نو هر یوې سره انګورو مخلوقه ډېر په ما ضرور و په تېغ تتلې به لکه ګډې زې ته را جمع شوې د بډې زې ته د بډې چې را جمع شوې یو څو مې لټه به بېغمه شوې داسې په تېغ ته مې سمې نه و د بروڼو پکې کمې نه و راته به یې غوږ کې کړو حواز غړنګ به یې نارې کړو لکه جاز په ټول د چتې نه زیاتې وو اوږد خړته مې داتې وو اوږد خړتم د دغې ما شو په دې کې وروڼه چې سبا شو ښکته پرېوتې ومه د کټه سرمن مې وتې و د سټه په ځمکه مات مې کو پرتل بیا مې چاودونو کې کتل د ورځې جوړې نظارې شوې په مچانو ویزه هم تېرې شوې نو ګل لغمان وکړه قصه ټوله د کټ لمبرو زما سوله دغه ځای زور مې ورکړو خپوله پښتو به یې نه وي په اردو کې به یې وې ټېرو زیشوم په منځ کې ګیرو د ورکو په پایمن کې زما یو ګجر ور دی په ګجرو کې لږې خبر تپوس وکړم بزړارې دی جي تیز وایه خدا بخشے چنگو بالو خیرے ٹھیک ٹھاک گجروں کی گال کرتے اس کو میرے گجروں کے ساتھ ادھر سے سعودی عرب باہر ملک میں گجر بند بولتے ہیں گجروں گال کرو تو سلام کرو السلام علیکم السلام علیکم میرے بھائی کیا ہے تیرے بھائی اور مائے میں نہ تو ٹھیک ہو بالکل گجروں کی گال کرو سمر کا سارا گجر باہر ٹھنڈا ٹھنڈا برابر ہے آؤ بھائی سارا گجر قوم کی گجروں کی گال کرتے میرا بھائی جی اس کو ایک تپوس گجروں کی گال کرتے غیرول کے پیچھے کیا ہے ہاں لوڑا غیرول کے پیچھے کیا ہے غیرول کے پیچھے مخدوبی مخدوبی زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد السلام ډیر رحمان صاحب تاسو د پروګرام ډیر مینه او مننه چې موږ ته وخت راکړه او ان شاء الله رضو به تاسو لپاره به داسې پروګرامونه به را جوړو چېرته مې ښاد اوسئ اباد اوسئ بریالي اوسئ ما او زما د پروګرام مېلمه ده اجازت راکړئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته